تاسو له SBS پښتو سره یاست. ګران اوریدونکو، نن لا اغلی نوریا نورزی سره خبرې کوو. هغه په استرالیا کې د مور په توګه د خپل کورنیو مسؤلیتونو ترڅنګ د ښځو او کورنیو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي. د خیاطۍ او جامو د ګنډلو خپل کاروبار پر مخ وړي او د فیشن ډیزاین زده کړې هم کوي. نوموړې په دې وروستیو کې د مور د ورځې د ستاینې جایزه ترلاسه کړې ده. په دې مرکه کې د هغې د مهاجرت، کار، سوداګرۍ، ټولنیزو فعالیتونو او راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کوو. اغلی نورزی ښه راغلاست او مننه چې وخت مو راکړ. په پیل کې که مهرباني وکړئ خپل ځان اوریدونکو ته ور وپېژنئ، چیرته زیږیدلي یاستئ او څه وخت استرالیا ته راغلي یئ؟ سلامونه، نیکې هیلې، مننه ستاسو نه چې ماته مو وخت راکړئ چې ستاسو سره مرکه ولرم. د سپېڅلي الله په نوم، زه په افغانستان کې زیږیدلې یم، د کندهار ولایت یم او زه په 2009 کال کې استرالیا ته راغلم. زه د دې ترڅنګ چې خپل اولادونه ساتم، 3 اولاد لرم او زه خپل شخصي بزنس هم لرم چې د جامو د سمون او خیاطۍ کار دی او ترڅنګ فیشن ډیزاین درس وایم او د تجارت په بخش کې هم زده کړې کوم او 2 ځای نور هم رسمي وظیفه لرم چې هغه د ډیسیبلیټي او ایج کیر په بخش کې دی. هغه وظیفه لرم او همدارنګه زه په ارګنایزیشن کې هم دغه کار کوم. کله چې نوې پروژیکټ وسي زه هلته پوره ونډه پکې اخلم ارګنایزیشن کې د افغان میرمنو لپاره. د مهاجرت په لومړیو کلونو کې تر ټولو لوی ستونزې کومې وې؟ د خپلې تجربې په هکله یو څه معلومات کې شریک کړئ له اوریدونکو سره. په پیل کې چې زه استرالیا ته راغلم د یوې نوې ټولنې، نوې ژبې او نوې مسؤلیتونو سره مخ وم، خو ما د بدلون د ودې او پرمختګ فرصت وباله. د وخت په تېرېدو مې دا زده کړه چې د خپلې کورنۍ د ملاتړ را سره او دوامدارې هڅې مې وې او مثبت فکر مې په هغه وسیله مې ځان د ټولنې برخه وګرځاوه او په شخصي او مسلکي برخه کې مې پرمختګ وکړ. د مهاجرت له تجربې مې دا زده کړله چې هر ننګونه د پرمختګ یوه دروازه کېدلی سي. په نوي راغلیو کورنۍ ته مې تل دا ویل دي چې پر خپلو وړتیاو دوی باور ولري او د زده کړې او اړیکو جوړولو فرصتونه وکاروي او په صبر او استقامت سره خپل موخې ته دوام ورکړي. ډېر ښه. تاسو د مور په توګه هم د ټولنې ملاتړ کوئ، یوه مور یاستئ، د دې ترڅنګ د ټولنې د ملاتړ کار کوئ او هم په خپله د خیاطۍ کاروبار لرئ. دا ټول مسؤلیتونه څنګه پر مخ بیایئ؟ بله، د مور په توګه د کورنۍ مسؤلیتونه زما دپاره هر کله لومړیتوب لري او ورسره زه د خیاطۍ او د جامو د بدلون کاروبار هم پر مخ بیایم. دا د وخت ښه مدیریت، روښانه پلان جوړونه او په هر کار کې ژمنتیا زما سره ډېره مرسته کوي چې د کور، کار او ټولنیز مسؤلیتونو ترمنځ ډېر ښه توازن وساتم او هر څه په صحیح وجه پر مخ بوزم. ډېر ښه. د خیاطۍ کاروبار په اړه راته ووایاست. دا نظر څنګه درته پیدا شو او د پیل لپاره مو کوم مهم ګامونه واخیستل ترڅو نن چې ومکړای شوئ خپله د خیاطۍ کاروبار پیل کړئ؟ د خیاطۍ د کارګاه له لارې مې موخه یوازې د مهارتونو انتقال نه دی، بلکې غواړم چې ټول افغان میرمنې او ښځې وهڅوم چې پر خپلو وړتیاو دوی پوره باور ولري او دوی خپل استعدادونه وپیژني څو د هغه خپل اقتصادي او ټولنیزې پیاوړتیاوې ترلاسه کړي. او د دې انګیزه زما سره هر کله لکه ما
هر کله چې ما هغه د رضاکاري په حیث هغه کورسونه په کمیونټي کې د مریم جان سره زهید د افغان وومن سره هغه مخ ته وړله. هلته ما دا احساس ما سره وو او ما غوښتله چې په دې خاطر چې په کمیونټي کې دا یو ضرورت و او کلچرلی زموږ د افغان او د میرمنو د لپاره د هر کله یو ضرورت او ما د احساس درلود. نو ما غوښتله چې زه دوی ته په دې خاطر چې زه د دې کار هغه مهارتونه را سره وه. د افغانستان کې ما کورسونه ویله او هلته ما هم کار کاوه د ډېرې مودې وخته. په افغانستان کې مې د خیاطي کار په کور کې هم کاوه. نو دلته مې غوښتله چې دا په رسمي توګه شروع کړم څو ټولو ته د یو عام خدمت سي او هم ماته د اقتصادي لارې یو ښه منبع واوسي. او همدارنګه په 2024 کال کې د کامن ویلث بانک د طرفه زما سره د بزنس په خاطر کومک وسو. نو هغه ما خپل بزنس په هغه د خیاطي بزنس مې په هغه شروع کړ او وروسته ماشاءالله ښه روان دی او زه ډېره ترېنه راضي یم. تاسو د خپلې خیاطۍ په هکله کې یو څه نور معلومات راکړئ. تاسو دا وویل دا ستاسو شخصي بزنس دی، تاسو په تنهایي دا په مخ وړئ. آیا ځینې نور څوک تاسو سره کار کوي، شاګردان لرئ یا ځینې نور څوک همکاري لري که نه تاسو یوازې دا بزنس پر مخ وړئ؟ او ستاسو له نظره دا کار د ښځو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره ستاسو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره څومره مهم دی؟ دا زما وړوکی بزنس دی او زه تنه د کور څخه مخ ته وړم په دې خاطر چې زه ماشومان لرم او د هغو عامه روزنه او پالنه زما مسئولیت دی، یوازې زما مسئولیت دی. نو ما داسې کار غوښتی چې زه هغه د خپل کور نه مخته یوسم څو توجه مې د خپل ماشومان سره هم ووسي. په دې خاطر چې زه کله تر ډېر شپو تر ناوخته کار کوم او نه مې سوای کولی چې دا بزنس په یو شاپینګ سنټر کې دکان ولرم. په دې خاطر مې د کور نه شروع کړ او په دې خاطر چې دا یو وړوکی بزنس دی او ما د خپل کور نه شروع کړی دی. دومره غټ ځای نه لرم چې زه شاګردان پرې وروزم. اما د رضاکاري په توګه ما هر کله د کمیونټي سنټر کې هغه کلاسونه چې به د خیاطۍ کلاسونه وه زه هر کله هغه سره همکار وم، ورې ما کار کاوه او اوس هم دې ته چمتو یم چې هر کله په کمیونټي کې کلاسونه ووسي د خیاطۍ. دا ماته ډېره خوشحالي راکوي چې نور افغان ښځو ته هم کومک وکړم او کار وکړم ورسره. او ډېر ښه. تاسو د مور د ورځې د پیژندنې جایزه ترلاسه کړې ده. دا جایزه یا دا ایوارډ څه ډول ورکړل کیږي او تاسو لپاره څه ارزښت لري؟ د کومې ټولنې لخوا مو دا جایزه ترلاسه کړې؟ دا جایزه او دا سند زما لپاره یو کاغذ نه دی، د مورولۍ د مور تر دندې څنګ ته د خدمت او ژمنتیا ستاینه ده. دا جایزه هغو میندو ته ورکول کیږي چې د دې تر څنګ چې دوی یوه مور وي، د مور تر مقدسې دندې څنګ ته دوی په اجتماع کې هم پوره ونډه ولري، کاروبار لري یا شخصي او همدارنګه په ټولنیزو کورنیو چارو کې او اجتماع کې دوی پوره رول ولري. د دې تر څنګ چې مور وي دا جایزه ورکول کیږي د ستاینې په توګه. د وروستني ویاړ او د مور د ورځې د جایزې ترلاسه کول زما لپاره د خدمت، ژمنتیا او دوامدارو هڅو د ارزښت څرګندونه وه. تاسو د فیشن ډیزاین په برخه کې زده کړې هم کوئ. دا زده کړې ستاسو د راتلونکو پلانونو سره څنګه مرسته کوي؟
بله اوس د فیشن ډیزاین په برخه کې درس وایم، د زده کړې کوم او هڅه مې کوم چې د عصري زده کړې له عملي تجربې سره یو ځای کړم او موخه مې دا ده چې په راتلونکي کې خپلې پوهې او مهارتونو ته لا نور پراختیا ورکړم او په دې برخه کې لا زیات پرمختګ وکړم ټول په کمیونټي کې نور هم د خدمت وړ وګرځم. ډیر ښه. هغه افغان ښځو او میندو ته مو پیغام څه دی چې غواړي په استرالیا کې کار پیل کړي یا یو کوچنی کاروبار جوړ کړي؟ زما ویل او پیغام به ټولو افغان ښځو ته میندو ته دا دی چې هر کله په خپلو وړتیاو باور ولري او هر څه له کوچنۍ ګامونو نه پیل کیږي او هیڅ کله په خپلو هیلو د تعقیب څخه لاس وانخلي او هر لاسته راوړنه له هڅې، صبر او همدارنګه له دوام څخه پیلیږي او هر څوک کولی شي چې په خپل ژوند او ټولنه کې مثبت بدلون راوړي. په دې خاطر چې د افغان میندو تر عنوان لاندې هغه ځانګړتیاوې نغښتې دي چې تاسو ته معلومه ده چې هر ورځ موږ ټول د نړۍ د هر کونج د هر ګوټ کې د هغوی د وړتیاو او ځلانده خبرونه هر کله اورو. دوی هر کله په خپلو وړتیاو پوره باور ولري. اغلی نورزی ډیره مننه چې وخت مو راکړ او خپل معلومات او تجربه مو له اوریدونکو سره شریک کړله. ستاسو لپاره د بریا په هیله یو. مننه ډیره زیاته ستاسو نه چې ماته هم په خپل خپرونه کې برخه راکړله. یوه دنیا مننه. که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د اپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښې پر پودکاسټ یې واورئ.